غربت او رکشه تایلو به پوکالک. السلام علیکم. ستړي مشه ورنو ستړي مشه بیا دې ښه جوړې خپل کار کوي ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي. غربت او رکشه تایلو به پوکالک کړي دي. زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي. زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي. غربت تا ډېر زوروالی جنگ هم تر ستوني راوستلی څنګه د ورځې څومره خښتې وهئ؟ موږ د ورځې 500 خښته چې څو روپۍ کېږي دغو؟ 1.5 200 روپۍ کېږي دا دغې؟ دغه منډ څومره وخت کې تیارېږي؟ دغه منډ چې کوئ دغه دا منډ داسې وي چې نن چې مازدیګر ته تیار کړو سبا سهار ته نه کار کوو. دا منډ چې اوس خلاص شو دغه د خښته پره شوه 500 بیا څه کوئ؟ بس نو بیا خټه اړو بس ستړي ستومان یو خټه اړو نور کار نه کېږي دا مجبور ډېر. د کوم ځای نه راغلي یاستئ تاسې؟ د ننګرهار نه دلته راغلي؟ خوست کې کار کوئ؟ خوست کې کار کوو. څه مجبوریت ده چې له ننګرهار نه دلته راغلی تاسې دوه کوچني؟ زموږ پلار کینسر سرطان ده هغې دپاره پیسې ګټئ؟ او د هغې دپاره پیسې ګټو چې تداوي یې وشي. همدا هیله ده چې پلار دې جوړ او تیار شي. بلکل. کله چې سړی اولاد غواړي نو دغې ورځې دپاره یې غواړي چې کله پلار یې په داسې یو حالت کې وي چې د خپل ټول هغه توان د لاسه ورکړي، هغه د ځوانۍ دوره یې تېره شي، هغه بچي په کار راشي. نو دغه بچي چې لا ماشومان دي، لا کوچني دي، له ننګرهار نه تر خوسته راغلي دي چې په خوست ولایت کې دوی دغه د خښتو کاروبار کوي تر څو هغه مریض پلار ته چې سرطان لري هغې دپاره پیسې وګټي، هغې تداوي په وکړي. خو دا ډېره ناممکنه خبره ده. په 1.5 روپۍ چې د ورځې ګټي دا د دوی خرچ هم نه کېږي، ډېره سخته ده. نو دا سخته نه ده چې تاسې 1.5 روپۍ باندې دغه کور دپاره خرچ کوئ، هغه دپاره دا څنګه کېږي؟ نو دا والا بس هېڅ نه کېږي، بس مجبوریت ده چې هغې پورې کار کوو چې بس چې خلک په موږ مهربانه شي. بس دغه نور خلک چې ګوري ماشومان لوبې کوي او ګرځي او ته دلته خښتې وایي، په څه کې دې څه تېرېږي دغه وخت کې؟ بس په دې وخت کې بس څه نور مجبوریت ده، مجبوریت ته به ګورو که نه؟ بلکل. زما د ورور دغه تنکي لاسونه د لوبو دي، دا د خښتو نه دي، خو مجبوریت موږ دومره کړي یو چې دغه دروند کار دی وکړي. لکه څنګه چې تاسې د دغه ورور خبرې واورېدې، مخکې له مخکې موږ خبر وو چې دغه دوه کوچني ماشومان له ننګرهاره خوست ته راغلي، د دوی پلار د وینې په سرطان باندې اخته دی. تاسې د موږ دغه پلارجان ویډیو کلیپ یې وګورئ، موږ سره پاتې شئ تر اخره. لاړم کابل ته چې لاړم جمهوریت ته ډاکټران چې ویې کتل ما ته ویل چې ته به ځې مکرانه سیته ولي سبزی ته چې ویې کتل میانه یې رانه وکړه ستا وایي د وینې سرطان ده، د وینې سرطان میانه یې چې رانه وکړه بیا جمهوریت کې زه داخل کړم 19 شپې مې پکې وکړل. نور زما دا د وینې کمخوني ده، د وینې سرطان مې دی. اوس چې دا زامن مې د 2 وړوکی دی، یو چې د منتظر ده په خوست کې، 11 کلن ده، بل چې 10 کلن ده د خښته کاروبار کې. نور زما ټول واکسینونه علاج دي د جمهوریت د نور وس مې نشته، اقتصاد مې ضعیف ده، نه کابل ته تللی شم نه د کور خرچه مې سره حالات هم ډېر زیات خراب ده، څوک نشته چې موږ سره مرسته وکړي او موږ سره لاس راکړي. کچا بداو کچا خکړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی. سبب مې دا یو زوی مې 18 کلن و، هغه اردو کې شهید شو، بس د هماغې پریشاني سره پوکاله کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی.
بس د هماغې ستړه سره خفګان سره بس دغه مشکلات مخ د غریبۍ نه یې کیسې وکړې. کله خوب کې خپل کور ته تللی خوب دې لیدلی بالکل سهار چې راجګ شوی بیا د څه احساس کوو زړه کې خفه یې یا بالکل دومره خفه یې چې بې حده نور چاته د زړه حال ووایو څه هیله لرې په زړه کې دی په زړه کې مې دا هیله ده چې زمونږ پلار جوړ شي روغ شي چې موږ دې کار دې کذب نه ختم شو باید چې مکتبونه ووایو سبقونه ووایو مدرسې ته لاړ شو زمونږ پلار په چپرکټ پروت ده نو موږ به دومره وسه کوو چې څه ورته ویسو چې شی وکړو که نه چې زمونږ تر وسې یې که نه دا کار نه کي دا دروند ده دا کار زمونږ د وسې نه ده دا کار باید چې زمونږ د پلار لاس په موږ سپک وی بس څه وکړو مجبوریت ده نور دا زمونږ د پلار سرطان خوني ده زمونږ د وسه نه کي که سل ګټو که دېرش ګټو دلته یې ګټو نوره شی کولی نه شو مجبور یم دې کار ته مجبور یم باید چې پلار مې د تشویش د کور سره مخامخ نه شي باید چې موږ څه وګټو چې د پلار تشویش هم لرې شي موږ خپله مجبور یو که نه چې دا پلار هم د سرطان خوني نه دا باید چې روغ شي موږ سره خلک کومک وکړي چې موږ زموږ د پلار لاس سپک شي په موږ خو بس مجبوریت ده چې د خښتې ته یې روان کړي وو رښتیا هم زما کوچني ورور چې کومې خبرې وکړلې ټولې حقیقت دي کله چې یو څوک بچیان غواړي د همدغې ورځې لپاره غواړي چې داسې ورځ کې دی سړي په خمر شي لکه څنګه چې تاسو دغه دوه ورونه ګورئ چې کوشش کوي چې خپل پلار ناروغ پلار خوشحاله وساتي هغوی دپاره په دې کوچنیوالي کې دوی دا دروند بار په غاړه اخیستی د کور مصارف د شیانو کور دپاره ګټي او دی په ذهن کې راځي چې پلار مې ناروغ دی نو هغې تر څنګ هغه د کور کوم ستونزې او مشکلات دی هغې ته خو ونه ضرورېږي که نه فقط په همدې هیله باندې اخته دي په همدې هیله باندې دوی کار کوي دغه دروند کار یې په غاړه باندې اخیستی دی دوی د ننګرهار نه ان تر خوسته ځان رسولی دی راځئ هېوادوالو راځئ وروڼو او خویندو چې د دغه کوچني ماشومانو لاسنیوی وکړو راځئ چې دوی دغه دروند کار نه دوی خلاص کړو راځئ چې دوی دغه هیله ورپوره کړو کومه هیله چې دی لري چې ناروغ پلار جوړ شي تر څو د دوی پالنه وکړي دوی باندې مکتب ووایي د دوی هیله هم همدغه ده چې دوی مکتب ووایي دوی د دروند کار نه خلاص شي خو غربت دې ته اړ کړي دي نو که موږ تاسې لاس ورکړو له دغه ځایه خلاصولی شو دغه ماشومان او مکتب ته مې لېږلی شو د کار زمینه مو ته مساعدولی شو انشاءالله چې یو بل ته لاس راورکړو نو دغه خپرونه نور په همدغه ځای پای ته رسوو په دې هیله چې بل ځل راځو د دغه کوچنیو ماشومانو سره کومک وکړو تر څو دوی دغه دروند کار نه خلاص کړو خدای پامان زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي غربت او رکشې تای لوبې په کاله کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي د زندګۍ نه لاس په سر ګرځي پور زور چې نه ګرځي پور زور چې نه ګرځي د زندګۍ نه لاس په سر ګرځي پور زور چې نه ګرځي پور زور چې نه ګرځي وایا تای څکانې په ژوند نه کړې دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړې دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړې دي غربت او رکشې تای لوبې په کاله کړې دي زما د ګران وطن
وطن پګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن پګران ولس دې څه کړي دي څنګه ګیلا دا زمانه ونکړي چې یو اختر ته هم جامې ونکړي چې یو اختر ته هم جامې ونکړي څنګه ګیلا دا زمانه ونکړي